سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وی. دوستانو نن ویډیو کې درته د سویس تعلیمي سیستم تشریح کوم چې په سویس کې تعلیمي سیستم په کوم ډول ده، څنګه وکولای سو یو مسلک زده کړو، څنګه وکړو پوهنتون ته لاره پیدا کړو، همداسې څنګه وکولای سو لوړې زده کړې وکړو. داسې د سویس تعلیمي سیستم له نورې دنیا سره فرق کوي او په یقیني سره چې ډېر ښه سیستم ده. هر کس کولی سي لوړې زده کړې وکړي، یعنې هېڅ داسې محدودیت هېچ چاته نشته چې هغه دې ونه کولی سي په سویس کې دې لوړې زده کړې ونه سي کولی. ډېر ښه سیستم ده، هر څوک کولی سي چې کله وغواړي لوړې زده کړې وکړي نو کولی سي دی زده کړې وکړي. راځو په ویډیو باندې شروع کوو په درس باندې چې د سویس تعلیمي سیستم ده. Bildungssystem in der Schweiz، تعلیمي سیستم په سویس کې. دوستانو په بښنې سره مخکې له دې نه چې شروع وکړو تاسو نه یوه هیله کوم هغه دا چې دوستانو نازولي به نه سره کوو. کوم کسان چې ویډیو ګورئ لطفا چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کوئ او د کمنټ له لارې نه خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد موږ سره شریکوئ. د چینل په سبسکرایب کولو سره تاسو هیڅ نه کمیږي، صرف یو څو ثانیې وخت مو نیسي او خپل انتقاد او پیشنهاد چې لرئ هغه د کمنټ له لارې راسره شریکوئ تر څو موږ پوه سو چې آیا موږ ښه روان یو او که بد. ښه راځو په درس شروع کړو. Bildungssystem in der Schweiz، تعلیمي سیستم په سویس کې، یعنې څنګه ده تعلیمي سیستم په سویس کې. دا موضوع ما دوستانو په دریو غټو بخشونو باندې ویشلې ده. یو د مکتب دوره ده او بل لیرې یا ausbildung دوره ده او بل څه ده د پوهنتون دوره ده یا Hochschule او یونیورسیتیت. د مکتب دوره چې ده دا د نورو دنیا له مکتبونو سره فرق کوي، وروسته تشریح کومه. او د لیرې یا ausbildung دوره چې ده دا هم په دوه ډوله ده، یا AFZ ده او یا هم ABA ده، یا دغه ډیپلوم ورکوي او یا هم دا ډیپلوم ورکوي. داسې څه رقم ده په بله ویډیو کې درته تشریح کومه. او بل د پوهنتون ده. د پوهنتون هم یو Hochschule ده یو یونیورسیتیت ده، دا هم فرق کوي. Hochschule او یونیورسیتیت دا دواړه هم فرق کوي، دواړه لیسانس سند ورکوي خو فرق کوي. داسې څه فرق کوي، کوم امتیاز لري، کوم یې ښه ده کوم یې خرابه ده، په بله ویډیو کې انشاءالله درته تشریح کوم. نن راځم د مکتب دوره یې تشریح کومه. لومړۍ دوره دوستانو په سویس کې د مکتب دوره چې ده له اول صنف نه تر نهم صنفه ده. د څوم صنف نه؟ له اول صنف نه تر نهم صنف نه پورې. دا دوره چې ده دا جبري ده، هر ماشوم باید مکتب ته لاړ شي. که چیرې یو پلار یا مور خپل ماشوم مکتب ته ونه لیږي هغه جریمه کیږي، ځکه د مکتب دوره په سویس کې جبري ده. دوستانو له ډېرو توضیحاتو نه تېرېږم، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته په لومړیو صنفونو کې د ریاضي درسونه، همچنان په سویس په لومړیو صنفونو کې دوه درې ژبې ورته تدریس کېږي ماشومانو ته. په لومړیو صنفونو کې دوه الی درې رسمي ژبې په هر کانتون کې هر مکتب کې ماشومانو ته تدریس کېږي. کله چې دوی له مکتب نه فارغېږي نهم صنف نه دوی درې څلور رسمي ژبې زده وي، بین المللي ژبې زده وي. نو دا یو سیستم ده. او بل په اووم صنف کې دوی چې کله اووم صنف ته راورسېږي د نورو مضامینو ترڅنګ دوی ته یو مضمون تیوري شروع کوي چې څنګه وکولی شي دوی په آینده کې تصمیم ونیسي، څنګه وکولی شي په آینده کې دوی لوړې زده کړې وکړي، څنګه وکولی شي دوی خپل مسلک انتخاب کړي. دوی ته په اووم صنف کې په تیوري شکل باندې یو مضمون تدریس کوي چې دوی په خپله باندې وکولی شي تصمیم ونیسي چې په آینده کې څه غواړم سمه، څنګه وکولی شمه پوهنتون ته لاره پیدا کړمه، څنګه وکولی شمه ausbildung وکړمه. دا یو مضمون دوی ته تدریس کېږي چې په یقیني ډول دا ډېر ښه مضمون ده، ځکه دوی خود مختاره کېږي، دوی دې ته آماده کېږي څنګه تصمیم ونیسي او څنګه په آینده کې د ځان لپاره هغه آینده راتلونکی ځان ته انتخاب کړي. اووم صنف چې کله خلاص شي په اتم صنف کې د نورو مضامینو ترڅنګ دوی ته د شنوفرن دوره ورکوي. شنوفرن معنا بوی کول،
که لفظا معنا کو شنوفر معنا بوی کول، خو دا په څه معنا؟ دا په دې معنا دوستانو چې کله اتم صنف ته دلته سویس کې شاګردان اتم صنف ته ورسیږي دوی لیږي د کار ازمایښتي دورې ته. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې دوی کولی سي لاړ سي هغه کوم کار هغه کوم مسلک چې دوی غواړي په آینده کې هغه زده کړي، نو دوی ځي څه کوي په دې کې ازمایښتي د کار د لیدلو لپاره، د کار د تجربه کولو لپاره، د کار د معلومولو لپاره چې دا کار څنګه ده. مثلا د مثال په ډول باندې زه غواړم په آینده کې کمپیوټر ساینس ووایم، زه باید د شنوفر دوره ورکړم. د دې ګټې څه دي؟ د دې ګټې دا دي دوستانو، د مثال په ډول بعضې دوستانو ته چې ووایه چې څه غواړې په آینده کې ووایه، هغه درته وایي چې غواړم دلته په آینده کې د مثال په ډول باندې اقتصاد ووایم. که چیرې هغه ته ته ووایې چې اقتصاد شی ده، کوم ځای کې اقتصاد نه څوک فارغه شي کار کوي څنګه او څنګه، دی جواب نه لري. دی وایي د ده جواب صحیح، دی وایي فلاني هم اقتصاد ویلی ده او هغه اوس دومره معاش لري، داسې کامیابه ده، دا ده او هغه دا خبرې کوي. خو دغه دوره چې کله سړی ورکړي دا واقعیت سړی بیا پوهېږي چې څه شی وکړم څه شی ونه کړم. ځکه دوستانو دې ته مو ډېر فکر وي چې کله تاسو خپل آینده مسلک یا آینده زده کړې انتخابوئ په دې کې ډېر دقیق اوسئ. ځکه ځینې کسان دي یو څه سره علاقه لري، یو کار یې مثلا یو کار د ماته اسانه ده، خو بل کس ته هماغه د ما کار چې ماته اسانه ده بل کس ته سخت ده. نو ډېر فکر وي، ډېر متوجه اوسئ چې کله خپل مسلک یا هم خپل آینده کې غواړئ کوم تعلیم او تحصیل وکړئ هغسې انتخابوئ. د شنوفر دوره حتما ووینئ، یعنې کار ازمایښتي دوره. دلته مختلف شرکتونه دي، شرکت ته درخواست کوئ چې زه غواړم په آینده کې دا شی ووایم او تاسو سره اوس غواړم ازمایښتي دوره وکړم. دا دوره کیدلی شي 2 ورځې واوسي، 1 ورځ واوسي، 1 هفته واوسي، 2 هفتې واوسي، 4 هفتې واوسي، هر څومره چې تاسو زړه غواړي کولی شئ. او بله خبره دوستانو د ما درته دا پیشنهاد ده چې کله خپل مسلک انتخابوئ حتما د شنوفر دوره یعنې د ازمایښتي کار دوره حتما ترسره کړئ. ځکه په دې کې تاسو ته معلومات کیږي چې آیا په دغه برخه کې زه په آینده کې پرمختګ کولی شم نه یې شم کولی، آیا دا یو ښه کار ده او که نه ده. بله خبره دوستانو چې په شنوفر کې باید ورته متوجه اوسئ هغه دا ده چې کله تاسو لاړئ یو شرکت ته لاړئ د مثال په ډول د کمپیوټر ساینس په برخه کې غواړئ په آینده کې زده کړې وکړئ، خو تاسو شنوفر ته لاړئ چې ووینئ چې دا سره هم قصه ده سره هم ده سره هم نه ده. د دې لپاره دوستانو تاسو باید یوه کتابچه ځان سره ولرئ چې کله له کاره راغئ مازدیګر نو په کرار په ارام سره تاسو هغه نقاط ولیکئ چې کوم تاسو ته سخت و، هغه نقاط ولیکئ چې کوم تاسو ته اسانه و. بیا کله چې دا ازمایښتي دوره مو ترسره کړله وروسته له هغه نه تصمیم ونیسئ چې آیا دا کار کولی شم او که نه شم کولی. ځکه موږ او تاسو چې کله یو مسلک انتخابوو هغه بیا د 1 ورځې یا د 2 ورځو خبره نه وي، په هغه کې بیا موږ او تاسو کلونه انتظار کوو، کلونه په همغه بخش کې کار کوو. نو که چیرې داسې یو کار وي چې خدای نخواسته په خپل زړه باندې مو نه وي، خوښه مو نه وي، مینه نه ورسره لرو، نو په آینده کې له مشکلاتو سره مخ کیږو. او بل دوستانو چې کله اتم صنف کې دغه د نورو درسونو ترڅنګ دا د شنوفر دوره یا د کار د ازمایښتي دوره ترسره کړي، 9م صنف ته لاړ شي. په 9م صنف کې شاګردان د نورو درسونو ترڅنګ په لیرې پسې ګرځي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا هغه کسان چې په 9م صنف کې دي هغوی باید ځان ته څه پیدا کړي؟ لیره پیدا کړي، یعنې د حرفوي یا مسلکي زده کړو لپاره ځان ته یو ځای پیدا کړي او تر څو هلته زده کړې وکړي. دلته هم دوستانو ډېر دقیق واوسئ چې کله تاسو غواړئ په یو بخش کې لیره یا سپیلډونګ وکړئ نو تاسو باید ډېر دقیق واوسئ. لومړی شنوفر وکړئ، دا ازمایښتي دوره لومړی ترسره کړئ او وروسته له هغه نه لاړ شئ لیره وکړئ. او په لیرې کې هم مختلف ډولونه دي چې یو یې څو رقمه لیرې دي، 2 کلنه، 3 کلنه، 4 کلنه، 5 کلنه او همداسې نور. د نن ورځې درس همدومره بس ده.
دا د مکتب سیستم مې در تشریح کړ، CPCS کې د مکتب سیستم په کوم ډول دی. په دې ډول د دوستانو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، نو کوشش وکړئ ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ، او هغه وروڼه دوستان چې زموږ چینل یې نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ته له نورو نه مخکې ویډیو ورسیږي. نور مو وخت نه نیسمه، تر بیا بلې ویډیو. یا الله په امان.